زمونږ ډېر محترم ملګری خدای بخښلی ارواښاد حبیب الله جان زمونږ ډېر ښه ملګری و. بلا ځایونو ته راسره سفرې هم کړي دي، بلا ځایونو ته ورسره زه هم تللی یم، موږ سره هم تللی دی، بلا محفلونه، بلا بنډارونه. ډېر لوی شخصیت چې یو څو ورځې مخکې شهید کړی شو، الله دې د هغه درجات بلند کړي. د هغه سره د عقیدت یعنی دغه د عقیدت پیرزونه ده شعرونه هر څومره هم که دا غم ډېر دروند دی، ډېر ګران غم دی، د برداشت نه زیات ګران دی. زمونږ دغه زړونه شلولي دي، د هغې د مرګ اواز زمونږ ذهنونه منتشر شوي دي، زمونږ د زړه نه او زمونږ د ذهن نه کار څومره هم حبیب الله جان نه وځي، خو بهرحال بیا هم مرګ یوه لاره ده او موږ ټول به پرې ځو، زمونږ مشران، زمونږ کشران، پیغمبران تلي دي، نو موږ به هم ځو. دغه شعرونه دي چې ګلاب په دشت کې تږی پاتې شو باران هم لاړو، ګلاب په دشت کې تږی پاتې شو باران هم لاړو، ځواني هم لاړه ستا د مړو سترګو دوران هم لاړو. اوس چاله وځمه بهر به ماته څوک ولاړ وي، اوس چاله وځمه بهر به ماته څوک ولاړ وي، په چا چې سترګې خوږېدې هغه جانان هم لاړو. په وینو سور پالنګ چې تیر شو ما په زړه کې وویل، په وینو سور پالنګ چې تیر شو ما په زړه کې وویل، هاي جوړېزا د پېښور د خاورې خان هم لاړو. او ما چاته وویل چې دا ډزې خو سپېرې سپېرې دي، ما چاته وویل چې دا ډزې خو سپېرې سپېرې دي، جوړې مور بوره شوه د خویندو قدردان هم لاړو. نه ابابیل پورته شول نه یې کاڼې وورول، غیرت کمزوری شو غازیانو نه ایمان هم لاړو. ورکی مړه شول استانو ته تالې ولګېدې، نور دلته څوک دي هغه یو په ټولو ګران هم لاړو. او زنده باد زنده باد د دې وطن قانون زنده باد، زنده باد زنده باد د دې وطن قانون زنده باد. چې تپوس نشته نو منظره حبیب جان هم لاړو، او هلی ژوندی ورسره پروت نه وي لحد کې چرته چې حبیب جان تلو ورسره غازي نادان هم لاړو. دغه کلامو الله دې وکړي چې ستاسو هم خوښ شوی او دغه دپاره به دغه کوو دعاګانې کوو. ستا د لاس نښې پرتې دي ورکه یاره، محبت په صندوقونو کې سنبال دی. او یا یو بل شاعر وایي چې مور مې د پلار د لاس ټوپک د صندوق شاته کېږدي، خو بدنصیبه یو ګولی راپسې کور ته راځي. ګرانو ملګرو موږ راغلي زمونږ د خوږ ملګري ارواښاد حبیب الله جان خبر دوا هم وکړه او غوښتل مې چې یاره دلته هم تاسو ته دغه خبره واضحه کړو چې نن موږ سره د هغه یو ډېر خوږ ملګری چې د هغه هم نوم هم حبیب الله دی ولاړ دی، د هغه نه به یو پوښتنه لرو چې یاره حبیب صاحب سره د دې څونه وخت شوی د ملګرتیا او د هغې په اړه باندې دی څه ویل غواړي. حبیب صاحب ډېره مننه چې تاسو په دې مصروفه وخت کې موږ له ټایم راکړو، نو څه به ویل غواړئ؟ نادان به یې زبردست ووایم او سترګو کې موښکې راځي. یو شعر به درته ووایم چې زما د لږ غوندې شهرت ته د لمبې وختې، زما د لږ غوندې شهرت ته د لمبې وختې، ای که زه مړ شم څه کسان خو به نکریزې ولګوي. او دا بعضې یاران خو به په ما سم خفوي، دا بعضې یاران خو به په ما سم خفوي، دا بعضې رقیبان خو به نکریزې ولګوي. حبیب تاسو ته معلومه ده، ټول علاقې ته معلومه ده، یو داسې زبردست اخلاق والا کس و چې د دې مرګ نه یو شپه مخکې ما ته کال وکړو، ما سره موبایل کې د هغه ریکارډینګ پروت دی اوس هم، او زما سره یې څه پرسنل کار و، ډېر ښایسته په خوش اخلاقۍ کې ما سره خبرې وکړې. ما ته یې چې یاره تاسو یې راته یاد کړئ چې غازي نادان ته مې اطلاع ورکړې ده او چې انشاءالله دا نوې ګاډی کم اخیستی مې دی، تقریبا یو هفته یا 2 هفتې به کېږي چې دا دې کې به نوی چکر وو. ما ورسره ګپ لګولو، مې په 100 دې واخیستو، یا زوړ ګاډی مې تقریبا 40 لاک کې خرڅ کړو، دا مې په 75 لاک واخیستو، انشاءالله چکر به ومې زه صحیح ده. ما ورسره ښه ښایسته ګپ ولګولو، څه کار دپاره چې کال کړی هغه مو شو. تقریبا د ډیوټۍ نه را روان وم، والد صاحب راته کال وکړو او ته په الله یقین وکړه چې کال یې راته وکړو بالکل ډرایوینګ رانه نه کېدو، قسم په خدای اوس هم زما زړه ورپسې سم جاړي. بس هغه یو داسې اخلاق والا او داسې جانانه کس و چې زه نه ویم که په دې ټول علاقه کې به د هغه په شان ښایسته باډۍ والا چې د هغه څنګه باډي وه، د هغه هایټ و، د هغه ویښته ته، د هغه اخلاقو ته، بس زما ورپسې زړه جاړي. تاسو ته په د غازي نادان به یې چې کله نوښار ته تللي وه چکر له، او حبیب به یې مونږ سره و، مونږ هلته کوم ویډیوز جوړول، نو هغه څومره ښایسته مزه یې کړې وه، هغه منظرونه زما مخې ته ځي راځي، بس دغه شی ما جاړوي بالکل. بېشکه بالکل.
بس الله نم دا دعا ده چې الله دې وبخي شهید د جمعې په شپه لاړو بې ګناه لاړو او چا سره هیڅ قسم زیاتې هغه دومره ښه اخلاق والی انسان و چې چا سره خلم نه ده والی نو داسې غټه خبره خو پرېږدي صحیح ده ډېره مهرباني خوشحاله ډېره مننه رمنو حبیب صاحب تاسو موږ سره واورېدو د هغې ښه ملګری و د حبیب جان صاحب شهید الله دې وبخي د هغې په اړه دې یو څو خبرې هم وکړي د هغې ملګرتیا د هغې چې کومه پښتونولي وه د هغې چې کومه ورورولي وه د ستاینې وړ وه ډېر بې ګناه لاړو زه به صرف دغه یو شعر ویم چې زما قاتل په رڼا ورځ لکه پیری غیب شي ما ته د قام په واکدارانو کې څه چل ښکاري